دې دپاره هم ما دا خبره شیر کړې ده چې یاره تاسو ماته دعا وکړئ ځکه چې زه واړه تاسو سره رالویه شوم. نازیه اقبال که د فحشا پیل ملګرو له ټولو بخښنه غواړم خو باید زما خبرې تر پایه واورئ ځکه ځینې داسې خبرې درته لرم چې تاسو به هیڅ فکر هم نه وي چې نازیه اقبال څه کاره ده او کوم ډول کارونه کوي. هغو کسانو نه بیا هم بخښنه غواړم چې د نازیه اقبال مینوال دي. ملګرو نازیه اقبال سره یو نږدې کس چې ډېر شعرونه یې هم ورته لیکلي دي یوه ورځ یې یوه خبره ترې وکړه. قسم چې زه د شرمه تک سور شوم خو نازیه اقبال تر اوسه په غټو غټو سترګو خلکو ته ګوري هېڅ شرم ورته نه کېږي او نه د شرم په نوم څه پېژني. خبره داسې ده هغې کس ویل موږ د 2019 کال پیل کې دوبۍ ته لاړو هلته مو شوه وه لومړۍ شپه او دوهمه شپه مو هم شوه وه نو دریمه شپه موږ هوټل ته لاړو. د نازیه اقبال خاوند هم و هره شپه به ورته زنګونه راتلل ورته ویل به یې چې شوه ختم شي بیا راسره رابطه وساتئ خو ما ویل چې کوم ملګری به یې وي خو خبر نه وم چې خبره بل ډول ده. نو چې کله شوه ختم شوه نو بیا زنګونه ورته راتلل نو غاړه مې مکړې بند 10 زنګونه به ورته راغلي وي هر کس ته یې وخت ورکړ. نو لږ ساعت وروسته د نازیه اقبال خاوند راته وویل چې راځه چې بهر لاړ شو نو ما هم ورسره ومنله خو زړه مې دلته هوټل کې و په دې فکر کې وم چې څنګه به ځان ترې پاتې کړم خو چې لږ لاندې لاړو ورته مې وویل زما موبایل پاس پاتې شو زه هغه راخلم خو جاوید د نازیه خاوند ډېر ټینګار وکړ چې پرېږده یې خو زما ډېر وسوس و. اخر لاړم چې کله خپل اتاق ته داخل شوم زموږ او د نازیه اقبال اتاقونه څنګ په څنګ وو نو دیوال ته مې غوږ نږدې کړو. هغې اتاق څخه د نارینه او نازیه غږونه راتلل چې په کار سره اخته وو. نازیه ورته ویل چې تا یوازې د لاسي دقیقو پیسې راکړې لاسي دقیقو کې کار وباسه. نو زه لږ تم شوم اتاق کې دغه کس له اتاقه بهر شو 2 دقیقې وروسته بل کس راغی هغه هم د نازیه اتاق ته داخل شو. هغې بیا د 20 دقیقو پیسې ورکړې وې خو یوه خبره چې دغه کس د کوس پر ځای د شاه سوری ترې غوښت خو نازیه اقبال هم ورسره ومنله. خو په دې وخت کې سخته خندا هم راغله ځکه چې یو عجیبه ډز شو. اوس هم خندا راځي خو څه سرونه به مو در خوږوم. ما هلته په خپل اتاق کې په موټیو ځان مړ کړو او نازیه بیا موزایل په ځان کې ازمایل. تر سهاره ورته 25 کسان راغلل. جاوید ټوله شپه ران نغی نو له ځان سره مې وویل چې لعنت په ډومانو لعنت په شاعرانو چې له ډومانو سره ګرځي. ما هم غوښتل چې یو ځل په نازیه اقبال خپې اوچتې کړم خو زه موټیو له کاره ایستلی وم. ملګرو دا خبره 100% حقیقت لري. نو ملګرو د نورو خبرونو لپاره هیوادپال یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه.